شرابو څښلو انجام په دنیا کې یو شرابي شراب څښلي په یورپ کې. راځئ دا ویډیو ګورو چې څه قسم دی هغه د شراب چې څښلي. مسلمانانو دا سړی وګوره، شراب انجام دغه دی. شراب بوتل هلته پروت دی، هلته پروت دی. Hi, how are you? Good morning. Can I call ambulance for you? Doctor? Doctor, yeah? You need help, yeah? Okay. بوتل یې خالي کړی دی، دلته دغسې پروت دی. Okay, I'll call the doctor, yeah, ambulance. ambulance ډاکټر ته به زنګ وو چې بویځي. موبایل یې هملته دی، دا یو خلک په پور سي موبایل یې جوړ وړي، ټول شیان جوړ وړي. پولیس ته مې زنګ وو، امبولانس ته مې زنګ ووه چې راسي. نو پولیس عادي راغلله، نو زه به هم کار ته ولاړ شم. نو پولیس ته مې په لاس ورکړي، پولیس یې بیایي، نو علاج یې ورکوي. نه یم خبر چې دا څوک دی، په بد حالت کې و. امبولانس هم ورسره روان دي، امرجنسي امبولانس ته مې زنګ ووه. نو تاسو ته هم ښه ورځ غواړم. نو یو میسیج پیغام دا در کومه شرابیانو ته چې دا د شراب انجام دغه دی. د شراب چې بې عزته په کوڅه کې دا رقم پروت یي. دلته په یوکې برطانیه کې 12 میلیونه انسانان هر کال حکومت خپله دا وایي چې په هسپتال کې بستر کیږي. 12 میلیونه انسانان په هسپتال کې بستر کیږي د شراب د وجه. چې څوک د زړه تکلیف ورته پیدا کېږي، څوک د ګردو تکلیف پیدا کېږي، څوک د معدې کینسر، څوک ټکر اکسیډنټ یې کړی، او یعنی جنسي زیاتیانې او جنګونه وال د شراب د وجه 12 میلیونه هر کال برطانیویان په هسپتال کې دلته بستر کېږي. او حکومت وایي موږ 12 بیلیونه پونډ پر مصرفوو هر کال. دا د شراب د وجه صرف دغونه، یعنی څونه نقصانات دي، فایده یې نشته. اوس الله تعالی چې دی هغه زموږ خالق، ډیزاینر، مالک، رب دی. الله تعالی چې موږ تاسې جوړ کړي یو، الله سبحانه وتعالی هغه زموږ خالق ډیزاینر دی، هغه خبر دی چې زموږ لپاره چیش فایده کوي، چیش تاوان کوي. نو الله تعالی چې دغه شراب منع کړي وای، په شراب کې لږ فایده ده، ډېر زیات نقصانات دي. فایده یې دا ده چې په دوا کې استعمالیږي، په وخت کې د اپریشن سرجري چې هسپتال کې ډاکټر اپریشن کوي نشه ورکوي مریض ته، فایده یې دلته په دغه ځای کې ده. نقصان چې دی، نقصان یې دا دی چې مثال څښل یې نقصان دی. تاسې وګورئ، دا دی ګوره د څښلې دی پروت دی، په دنیا نه یې خبر. یو که څوک راشي دسه موبایل واخلي شیان غلا کېدی نه یې په ځان نه پوهېږي. 12 میلیونه انسانان هر کال په هسپتال کې بستر کېږي. تقریبا 10,000 انجینې، 10,000 انجین سره دلته جنسي زیاتي وسوله چې د شپې د کلبه راوتلې وې او نشه وې. بس یو خلکو موټر ته پورته کړی وې، ویل جنسي زیاتي د نشې په حالت کې ورڅه کوي. او دلته چې دلته هغه د شراب د وجې خلک په موټران وال کېږي، مړه کېږي، جنګونه کېږي، د زړه تکلیفونه ورپېښېږي، د ګردو، دا ټول د شراب د وجې. نو زموږ تاسې رب خالق زموږ په ژوند، زموږ په ټولو شیانو په غیب خبر دی. چې شي بهتر زموږ لپاره چې شي تاوان کوي، هغه شی چې بدن ته صحت ته تاوان کوي هغه حرام دی په اسلام کې. که هغه سګرټ دی، که هغه شراب دی، که هغه ډرګس دی، که هغه چرس دی، دا ټول نقصانات دا بدن ته تاوان کوي. الله تعالی موږ ته وایي تاسې خپل بدن د خپل صحت خیال وساتئ، حفاظت یې وکړئ. دا ما امانت درکوي، دا موقتي مې درکوي، دا ژوند د بدن امانت دی. دا ما ابیوز کو، ما ظلم پر کوه. نو الله تعالی دې موږ تاسې وساتي داسې حالت سامي. دا قیمتي ویډیو تاسو وکتله د شرابو انجام په دنیا کې. څوک چې شراب وڅښي بیا په هغه نه ایمان تللی، هغه بیا په ځان نه پوهېږي. تاسو په دې ویډیو کې کتلې وه چې دا کوم ملګري کړي ده په یورپ کې دی یا په نورو کوم ایشیا کوم ملک کې دی، خو شراب یې څښلي دي. او ویډیو تاسو کتلې د ملیشیا د سمثینګ کوم ملک دی پته نشته دی، لیکن تاسو په دې ویډیو کې کتله چې کوم قسم انجام دی، په ځان نه پوهېږي، بېخوده دی. الله دې ټول د دې ګناه نه موږ ساتي. دغه شان قیمتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ځان سره
فالو کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.